جلاله ستا په دې ستړي انځور څه مقدمه ولیکم دغې خو ډېرې بلاګانې ستا په مخ اخته دي دغه اوتر کاته مې پکې زړه شو کوي لکه لیوه چرته د غره په سر وسای ماتوي په دې انځور کې یو ماشوم د پرلتی غځولې د انغري په خوا کې ناستې الوګان وریتوي مخې دی تور د طبخي په تور دی پوزه پاکوي د 21مې صدۍ جنګ ته جوړې ځان تیاروي خو دی د نړۍ د پرمختګ نه لا خبر نه دی دی د سپوږمۍ په لوري تګ نه لا خبر نه دی دی لا خبر د نوي دور د انسان نه دی دی لا خبر د خپل ساروان او د کاروان نه دی په دې انځور کې د یو ور مخې ته ټراټ ځوړند دی یوې بوډۍ ته سر راویستی دی او تره ښکاري خپل ماشومان راټولوي د حادثې د یرې په دغه نوي پرمختګ کې د تیارې د یرې په دې انځور کې یو بابا جوړی مانځله روان ځان پسې خپې راکا ګیلاس کې موسله نیولې یو دوو کسانو د لاسونو نه نیولې ښکاري د یو کس مخ باندې څه توره سپینه ږیره هم ده دا ستار په سر دی او په لاس کې تسبیح نیولي خو دې بل طرف ته یو بل ځوان څوک ښاغلی ښکاري ټوپی په سر تسبیح په لاس کې پتلون کړی ښکاري نو په دې انځور کې د یو شاتو موچی ساه ورکوي یو څو میږي ورته په سر ولاړ په تمه کې دي اسمان ته سترګې غړې سترګو کې یو سوال لري چې به مګس ورته ګبین څه بې اثرې پاتې شي په دې انځور کې په دیوال یو منظره ځوړند ده په منظره کې یو کشتی ده سوړه سوړه ښکاري خاص په بتان کې یو جاله د وینو لیدی شي نو بل طرف وګورئ چې سر لاندې سپلی پرتې دي مانکې په خپل سري څادر باندې اوده پروت دی او سپینې شګې ویښتو کې زرورکې ښکاري په دې انځور کې خو د ستا په ګوډو سر پروت دی مخ دې اړولی دی او خوله دې په بنګړو پرته ده نری خوله دې د وحشت په اننګو پرته ده یوه شلېدلې لوپټه دې په اوږو پرته ده نو په دې انځور کې دا منظر چرته کې ستړی نشي په دې انځور کې دا د شاتو موچی مړی نشي په دې انځور کې دا کشتی چرته سیلاب یو نسی په دې انځور کې د بابا څوک موسله وانخلي په دې انځور کې د بوډۍ بچي تیاره ونه خوري په دې انځور کې د غوږی ماشوم مور پکار دی په دې انځور کې انغري کې لږ شان اور پکار دی بسره دغه انځور لږ شان بدلول پکار دی چرته په نوي انځورګرې جوړول